آیا کولی شئ چې په انګلیسي ژبه باندې خپل ځان معرفي کړئ؟ که چیرې له تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې تاسو لطفا مهرباني وکړئ خپل ځان زموږ دپاره په انګلیش کې معرفي کړئ، نو تاسو به ورته ځواب څه وي؟ دغه شانته نن موږ په دې درس کې تاسو ته د ځان معرفي په اړه مکمل ویډیو چمتو کړې ده، په دې هیله چې تر پایه وګورئ، او که چیرې دغه ویډیو تر پایه وګورئ تاسو به وکولی سئ د هر چا په مخ کې په سټنډرډ ډول باندې او په یو صحیح معنا سره خپل ځان معرفت او تعارف ورته وکړئ. دا یو داسې پوښتنه ده چې تاسو په هر ځای کې ورسره مخ کیږئ. هغه که چیرې تاسو د یو نوي کس سره چې هغه غواړي له تاسو سره په انګلیسي خبرې وکړي، نو تاسو څخه به شاید لومړی دا پوښتنه وکړي چې پلیز انټروډیوس یورسلف. صحیح سو؟ او یا هم که په مکتب کې تاسو څخه به استاد هم دا پوښتنه کوي، که په کورس کې تاسو څخه به استاد هم دا پوښتنه کوي. نو اخر د دې حل لاره دا ده چې موږ نن ستاسو دپاره همدغه ویډیو کې مکمل جزئیات درکړي. فقط ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله چې ستاسو به هر څه پکې زده کیږي. ځو د درس اوس به راځو د ګریټینګ په برخه باندې. کله چې هم تاسو غواړئ خپل ځان تعارف کړئ، چاته معرفي کړئ، لومړی به تاسو د ګریټینګ برخې ته لاړ شئ. ګریټینګ ویلی سي د یو چا سره مثلا سلام و کلام کول دي. لومړی به ته چې کله هم شروع کوې د خپل ځان معرفي دپاره ته به وایې مثلا ګود مارنینګ، که چیرې سهار وي نو وایې به ګود مارنینګ، یا هم کولی سي ته وایې ګود آفټرنون که بعد د ماسپښین نه وي، او یا هم کولی سي ته وایې ګود ایونینګ. صحیح سو؟ نو ماښام په خیر مثلا وایې، سهار ټایم وي دا به ته حتما اول وایې. نو ته به شروع د های، هلو، هی، واټساپ دې نه به شروع نه کوې، فقط ته به دومره ګود مارنینګ یا هم ګود آفټرنون، ګود ایونینګ، ګود نایټ، چې هر وخت اوسېږي. دا به ستا د ګریټینګ د برخه وي. او وروسته د ګریټینګ نه بیا ته راځي تhank them. د هغوی څخه به ته مننه کوې. هغه کس چې تا ته ویلي دي ته ځان معرفي کړه، ته به د هغه څخه په ارامه دا خبره وکړې thank them، د هغوی څخه به مننه وکړې. څه به ورته وایې؟ دا به ورته وایې چې first of all I would like to thank you for giving me the chance to introduce myself. ګورئ یعنې څه معنا؟ first of all I would like to thank you for giving me the chance to introduce myself. د ټولو نه مخکې زه ستاسو شکر ادا کوم، یا هم زه ستاسو څخه مننه کوم چې ما ته مو د تعارف کولو موقع راکړه. صحیح سو؟ او بیا به ورپسې نور څه وایې؟ بیا به ته د خپل ځان په اړه پوښتنه کوې چې where are you from، د کوم ځای څخه چې ته د دې به خپله شروع کړې. صحیح ده؟ لومړی د ګریټینګ وکړو، ورپسې دې د ګریټینګ نه دې وروسته مثلا تا د هغوی څخه مننه وکړه، او شروع به ته د څه شي څخه کوې؟ نو where are you from، یعنې تاسو د کوم ځای. بیا به ته وایې مثلا په دې ځای کې ته کولی شې this is مثلا اشرف شریفي، یا هم کولی شي ته I am اشرف شریفي، یا هم کولی شي چې زیاتره خلک وایي myself اشرف شریفي، یا my name is اشرف شریفي. یعنې ته څلور چوایس لري، څلور پوینټه لري. په دغو ټولو کې چې صحیح جوړ د ګرامري لحاظ نه د هغه دا چې my name is اشرف شریفي، یعنې ته خپل نوم په دې ځای کې ذکر کولی شي. صحیح سو؟ او myself چې کله ته مثلا myself اشرف شریفي، دې ځای کې چې دا د ګرامر له طریقه بیا لږ څه مشکل لري، نو my name is دا تر ټولو ښه طریقه ده. بیا به ته په دې کې مثلا وایې ته چې د کوم ځای په مربوط کې ته به هماغه ځای وایې. مثلا I belong to Kabul. صحیح سو؟ I belong to Kabul. او یا هم ته دې ځای کې داسې ویلی سي I am from Kabul، زه د کابل څخه یم. یعنې هم ویلی سي چې زه د کابل سره تعلق لرم، او یا هم چنانته ویلی سي I am from Kabul، زه د کابل څخه یم. او بیا به وروسته له دې نه چې تر ټولو بل مهم پوینټ ده هغه د فیملی. ته به د خپل فیملی په اړه باندې مکمل معلومات ورکوي. یعنی مثلا ته به in my family apart from my parents، صحیح سو؟ یعنی زما په فامیل کې apart from my parents، غیر زما د مور و پلار. صحیح سو؟ چې ته څومره کسې. مثلا ته ویلی in my family apart from my parents، زما په فامیل کې غیر زما د مور و پلار I have 2 brothers and a sister، زه 2 ورونه او یو خور لرم. په دغه ځای کې ته کولی شې د ورونو او د خویندو تعداد خپل سره مشخص کړي. مثلا ته I have 5 brothers، I have 10 brothers، I have 3 brothers، یعنې هر څومره چې وي. او همداشانته د خویندو هم که چیرې یو خور وي a sister ویلی سي، که چیرې یو ورور وي a brother ویلی سي، که چیرې ډېرې خویندې وي مثلا 3-4 ته کولی شي هماغه تعداد ورسره ذکر کړي. نو څنګه ویلی سي in my family apart from my parents، زما په فامیل کې غیر زما د مور پلار I have 2 brothers and a sister، زه 2 ورونه او یوه خور لرم. کولی شي د دې سره نور هم ته داسې وایې. مثلا ته وایې I have an elder brother and a young sister، I have an elder brother and a younger sister، زما یو مشر ورور، صحیح سو، او
یو کشره خور ده. ګورئ elder ویلی سي مشر ته او younger ویلی سي کشر ته. یعنی I have an elder brother، زه یو مشر ورور لرم، and a younger sister او یوه کشره خور لرم. صحیح شو. په دې ځای کې ته د ورور او د خور ځای هم کولی سي تغییر کړي. وروسته د دې نه موږ تاسو راځو کوالیفیکیشن برخې ته. کوم بکګراوند ته د خپل د ایجوکیشن د تعلیم بکګراوند به واضح کړې چې مثلا تا چېرته درسونه ویل دي، څنګه دي ویلي دي او په څه سیستم کې دي. صحیح ده. مثلا ته وایې I am in class 9، مثلا زه په 9م صنف کې یم. صحیح شو. I am in class 12، زه په 12م صنف کې یم. کولی شي دلته وایې. او هم چنانته دلته داسې هم ویلی سي I am in 9th standard، یعنی زه په 9م صنف کې یم. دلته هم همدا معنا ورکولی سي. سره ته د دې نه کولی سي مثلا که ته چیرې فارغ واوسېږي نو ته به چې وایې I am a graduate، یا هم ته ویلی سي I am post graduate. نو که چیرې ته د مکتب څخه فارغ یې ته کولی سي په همدې کوالیفیکیشن کې یو چا ته I am a graduate، زه فارغ یم. او یا هم که چیرې تا پوهنتون هم خلاص کړی وي نو ته بیا چې I have completed my BS English from مثلا XYZ in 2018، یعنی ما د XYZ پوهنتون څخه په 2013 کې چې کړي دي خپله د انګلیش تکمیل کړې ده، خلاصه کړې ده. نو دا هغه د پروسه ده چې تا مثلا خلاصه کړې I have completed my BS English from مثلا XYZ in 2018. هم چنانته دې ځای کې کولی سي ته ووایې مثلا I am B.Tech، یا هم ووایې I am PhD in computer science، یعنی ما PhD اخیستې ده په کمپیوټر ساینس کې. صحیح شو. او یا هم ته کولی سي ووایې چې I am pursuing graduation، I am pursuing graduation، یعنی زه مخکې تعلیم کوم، یا نور تعلیم هم کوم. که ته چیرې مثلا په پوهنتون کې یا په PhD کې لګې. صحیح شو. او یا هم په خپله مکتب کې نو ته به چې I am pursuing graduation، یعنی زه مخکې تعلیم کوم او نور هم په تعلیم کې مخته روان یم. همدغه د کوالیفیکیشن په برخه کې داسې هم ته مثلا ویلی سي I am in BA first year، مثلا زما د BA لومبی یعنی اول کال ده. صحیح شو. کله چې ته پوهنتون وایې او بل څه وایې که نه ته په دې ځای کې خپل هغه رشته ذکر کوی سي او بیا ویلی سي I am in BA first year، یعنی دا زه په لومړي کال د دغه BA په هغه کې یم، بخش کې یم. او یا هم ته داسې ویلی سي I am in BA second semester، زه د BS په 2م سمستر کې یم. کولی سي ته وایې مثلا in third semester، په 3م سمستر کې یم. یعنی کولی سي ته خپل د پوهنتون هغه درسونه دي هم د مثلا د کال له طریقه ووایې او هم کولی سي چې ته دا د سمستر له طریق نه تشخیص کړې. اوس راځو موږ تاسو اډیشنل کوالیفیکیشن ته. غیر د مکتب پوهنتون نه چې موږ تاسو نور څه کارونه په خپل زده کړو کې کړي دي هغه به موږ تاسو یو چا ته تعارف ته اچوو. مثلا ته وایې I have done 6 months basic computer course from ABC Institute in 2020، یعنی ما چې کړي دي د انسټیټیوټ نه د کمپیوټر د 6 میاشتو یعنی بنیادی کورس په 2020 کې کړی ده. یعنی په 2020 کې ما د کمپیوټر کورس صحیح شو د ABC له پوهنتون یعنی انسټیټیوټ څخه په 6 میاشت کې دا چې کړه تکمیل کړی ده. او یا هم ته داسې I have done 12 months health diploma from ABC Institute in 2017، یعنی ما په 2020 کې د ABC انسټیټیوټ نه صحیح شو د 12 میاشتو د هیلث ډیپلوما کړې ده. صحیح شو. یعنې ته په دې ځای کې خپل اډیشنل کوالیفیکیشن ورکولی سي. اوس به تاسو بلې برخې ته راځئ چې تر ټولو مهمه د هغه ایکسپیرینس ده. ته چې څومره تجربې لري، تا چې څومره تجربې د کار په پروسه کې کړي دي. مثلا که تا استادي کړې ده ته په دې کې 100 کلنه تجربه لري. که چیرې تا انجینري سیستم مخته وړې ته څومره تجربه په دې کې لري. نو راځو ایکسپیرینس ده. مثلا ته وایې I am a fresher، زه هیڅ تجربه نه لرم. کله هم چې یو څوک نوی مثلا تا نه څوک پوښتنه کوي what is your experience، ستا تجربه څه ده، ته به ورسره خپله تجربه شریکوې. هغه که تا د استادي دوره کې هم کړي وي ته به ورته مثلا 2 کاله 3 کاله. که چیرې تا هیڅ تجربه نه لرې نو ته بس کومه جمله وایې I am a fresher، زه هیڅ تجربه نه لرم. او یا هم ته مثلا وایې I have 2 years experience in کوم بخش کې وي. مثلا ته I have 2 years experience in graphic designing، زه 2 کاله په ګرافیک ډیزاین کې تجربه لرم. صحیح شو. او یا هم I have 2 years experience in
English teaching زه په انګلیسي تدریس کې 2 کاله تجربه لرم. نو دا هم ستا د experience برخه راتلی شي. او یا هم ته د I have 2 years experience working with an ABC company as a manager. یعنی زه د ABC کمپنۍ سره د یو مدیر په حیث باندې 2 کاله تجربه لرم. او یا هم ته داسې I have 2 years experience کنه in هماغه رشته چې کومه کې ته تجربه لري هغه ورسره ذکر کړي. بل به ورسره موږ تاسو پسې راځو هابي ته. هابي ویلی شي سرګرمي. مثلا چې ستا په خپل ژوند کې څه شی ډېر خوښېږي چې ته هغه کار وکړې. راځو مثال ته مثلا ته my hobby is playing cricket. زما سرګرمي د کرکټ لوبه کول دي. او یا هم مثلا ته my hobby is reading books. زما سرګرمي د کتاب مطالعه کول دي. او یا هم ته my hobby is cooking. زما سرګرمي چې د مثلا پخلی کول دي. نو دا هغه څه دي چې دا د هابي په اړه دي. یا هم ته وایې مثلا کنه my hobby is playing cricket یا هم reading book and meeting my friends. یعنی زما دا سرګرمي. او یو څه ته باید په یاد وي چې سره د دې چې مثلا تاسو my hobby is د دې سره تاسو کولی شئ یو بله جمله هم وایئ. مثلا I love playing cricket. صحیح شو. یا هم وایئ I love reading books. یعنی زه خوښوم، زما شوق دی، زه مینه لرم د کرکټ سره کنه. نو دا هم د هابي په اړه راتلی شي. اینډ وروستۍ برخه کې به ته څه شی وایې. کله چې دا ټول تا خپل جزئیات ورکړه نو ته به ورته وایې that's all about me, thank you. دا ټول زما په اړه مننه له تا څخه. صحیح شو. دا تا په دې ځای کې مثلا دغه معرفت خلاصېږي نو ته به ورته وایې that's all about me, انشاءالله thank you. چې ویډیو به مو تر پای پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو کتلی وي نو حتما هرومرو به تاسو هغه څه زده کړي وي کوم چې ستاسو تر اوسه پورې ورته ضرورت و. خو بیا هم له دغه درس نه زموږ ستاسو تر ټولو څه ډېر مهم ده هغه ستاسو دپاره چې زه یو څه وایم هغه ته ویلی سي جرات. دا تر ټولو هغه څه ده چې تاسو کولی سئ د دې جرأت په واسطه هغه څه چې ستاسو کم هم زده وي کولی سئ تاسو بیان کړئ. یعنې مطلب مې دا ده که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه کوي چې ځان معرفي کړئ، که تاسو څومره زده وي څومره پرې پوه اوسئ، خو که چیرې تاسو د سټرس د فشار لاندې راځئ او تاسو نسئ کولی مثلا یو چاته سم ځان معرفي کړئ، دا یو هغه ستونزه ده چې تاسو همیشه ورسره ګیري. په دې کې د دې ستونزې د حل لپاره موږ ډېر داسې لارې لرو. یو د هغو لارو څخه چې زه غواړم تاسو صرف په همدغه ځای کې وایم هغه دا ده کله هم چې تاسو یو ځای کې جګیږئ خپل ځان معرفي کوئ یا هم څه بل وایي، تاسو کوشش وکړئ داسې فکر وکړئ چې ستاسو پر مخ کې لومړی هیڅوک نشته. داسې یو فکر وکړئ لکه په تنهایي چې تاسو یو ځای کې لګیا یئ. دویم که چیرې بیا هم تاسو د سټرس یا فشار لاندې راځئ تاسو کولی شئ د خپل ځان د حرکت په واسطه باندې د خپل د اوږو په حرکت سره د ځان د حرکت په واسطه خپل سټرس د ځان څخه لرې کړئ. او بیا هم زه تاسو ته وایم هیڅ وخت تاسو په دې فکر کې مه اوسېږئ چې ولا زما په اړه به پلانکی کس څه وایي، دا کس څه وایي، هغه کس څه وایي. نه، د دو قصو په اړه هیڅ وخت فکر مه کوئ، ځکه دا هغه لاملونه دي چې ستاسو د کامیابي او ستاسو د پرمختګ مخنیوی کولی شي. بیا هم زه درته ویلی سم که چیرې تاسو غواړئ همدغه شانته ښایسته انګلیسي درسونه، ښایسته ابتدایي ویډیوګانې په صحیح طریقې سره زده کړئ او صحیح طریقې واورئ نو ستاسو دپاره همدغه زموږ شریفي انګلیش اکیډمي یوټیوب چینل تر ټولو بهتره بولم. تر پایه په همدې چینل پاسئ، زموږ له درسونو څخه مستفید شئ. تر بیا چې زه راځم تاسو ټول پاک لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې، خدای پامان.